پاکستانی رسنۍ وایي د ډیورن کرښې پر اغزن تار تازه پریکړه شوې. سلام ستړي مشي، وخت مو په خیر. په AFJ پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFJ پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس درسره چینل سبسکرایب کړئ. پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې خبر ورکړی چې پاکستان او طالب چارواکو په لوړه کچه د ډیورن کرښې د اغزن تار په اړه پټه هوکړه کړې. ویل شوي چې دا هوکړه د طالبانو له لوري د دغه تار له شلولو وروسته شوې. ایکسپریس ټریبیون زیاتوي چې د ننګرهار په لالپورې ولسوالۍ کې د اغزن سیم له شلول کېدو وروسته د طالبانو د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد سیمې ته ورغلی. د ورځپاڼې په حواله هغه ځایي طالب چارواکو ته د امر کړی چې له دا ډول پارونکو اقدامونو څخه نور ډډه وکړي. ویل شوي چې طالب چارواکو پاکستان ته د ننګرهار د استخباراتو د رئیس ډاکټر بشیر له لوري د اغزن سیم له شلول د هغه شخصي اقدام ګڼلی او په راتلونکي کې د داسې اقدام د نه ترسره کېدو ډاډ ورکړی. پاکستانی ورځپاڼې نه دي ویلي چې د پاکستانی چارواکو او طالب نوې هوکړه څه ډول ده او د دواړو لوري کومو چارواکو کړې ده. نږدې یوه اونۍ مخکې په ننګرهار کې د طالبانو د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر په لالپورې ولسوالۍ کې د پاکستان له لوري پر ډیورن کرښې د لګول شوي اغزن سیم د شلول او د پاکستان له لوري ته د ګواښونو ویډیو خپره کړه. د طالبانو ویاندویانو په دې اړه رسنیو ته څه ونه ویل. وروسته دوی د لوی درستریز او په ننګرهار کې سیمه ییز چارواکو هم لالپورې ته لاړل او ان د پاکستان په وړاندې د خپلو ځواکونو د تیارتیا خبر ورکړ. طالبانو د ایکسپریس ټریبیون د تازه راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه وو. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.